سږکال میدان وردګ ولایت کې د غنمو حاصلات 15 سلنه زیات شوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې سږکال یاد ولایت کې د غنمو حاصلاتو کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې سږکال کې مو 100,000 کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. سږکال لله الحمد په میدان وردګ ولایت کې د غنمو حاصلات نسبت نورو کلو ته تقریبا د تیر کال په پرتله سږکال 15% زیاتوالی د غنمو په حاصلاتو کې راغلی دی. سږکال چې په الحال سروې جریان لري، یوه سروې اوس روانه ده 8,500 سهمه دي، 8,500 سهمه چې په هغه کې 50 کیلو اصلاح سوی تخم د غنمو، 50 کیلو سپین کود او 50 کیلو تور کود چې دغه سروې جریان لري. او یو بله سروې چې له دغه سروې سره متصل به شروع کیږي، هغه تقریبا 13,000 سهمونه دي چې ټول څه باندې 2,000 سهمه کیږي چې موږ سږکال تر اوسه پورې په پلان کې لرو او د سروې کارونه یې تر جریان لاندې دي. کروندګر هم د سږکال حاصلاتو ته خوښ دي او له اسلامي امارت نه یې غوښتنه کوله چې اصلاح شوي تخمونه او زراعتي درمل ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. غنم خو سږکال نام خو ښه دي، ښه غنم دي. غنم کې 2 ډوله کرل کیږي، یو سپین دي یو سره دي. یا سره ته پامیر په نامه دي، هغه په دې ځای کې ډیر ښه راځي. او دا سپین تخم یو خو مرغۍ وي، بل پوچ راځي. خو سږکال هوا یو څه یخه وه، غنم سږکال را سپین ښه راغله. که نه په دې خم کې دا خمونه دي، دلته باید پامیر تخم راکول شي. دولت هم دا خواهش ته وروره چې موږ ته هغه راکړي، سم تخم راکړي او زمیندار خلکو ته ورکړي، دهقان ته ورکړي. د غنمو حاصلات له پروس کال نه ډېر ښه دي، په دانه کې هم ښه دي، فرش کې ښه دي، خو بازار یې نشته او بازار نه لري. دولت هم دا غوښتنه ده چې په وخت د کره کې خلکو ته تخم ورکړي، کوډ ورکړي، دواپاشي دوا ورکړي، پوښتنه یې وکړي. سږکال خو الحمدلله نظر تیر کال ته حاصلات په مجموع کې د غنمو ډېر ښه دي. دهقانان ټول زمینداران راضي دي له خپلو حاصلاتو نه او انشاءالله چې ښه حاصلات به ترلاسه کړي. د دولت نه هم غوښتنه دا ده لکه څه رقم چې په تیر کال کې خلکو سره یې تر خپلې واسې پورې همکاري کړې ده، د تخمو په اړه باندې کوټ یې ورکړی، سره یې ورکړې ده. نو سږکال یې هم غوښتنه له دولت نه همدا ده چې د تیر په شان باندې موسسات یا همکار موسسات او خپله دولت خپلو منابعو ته په کتو سره تر خپلې واسې پورې هماغه زمیندارانو سره په مختلفو برخو کې کومک وکړي. د تخمو له لحاظه د سرې او د کوټ د دوا او د دې مسایلو لپاره په برخه کې دولت همکاري وکړي له خلکو سره، له هغو خلکو سره چې هغه واقعا زمیندار دي او هغه تخمونه هغه هغو دوی کري. د یادونې وړ ده چې وروستیو ورښتونو په هیواد کې کروندګر ونه توانېدل چې په خپل وخت حاصلات راټول کړي.